له پاکستانه په جبر د افغان کډوالو ویستنه او د پاکستان او افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اختلاف. تازه کرزی وایي افغان کډوالو سره د پاکستان چلن نه منونکی تیری دی. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په یوه خبرپاڼه کې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه چاره د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی دی. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له لورې د افغان کډوالو شتمنیو او اسنادو په زور اخیستل د دوی پر حقونو نه منونکی تیری دی. پخواني ولسمشر پاکستان کې پر متنفذینو، بشر حقونو مدافعینو او اړونده نړیوالو بشري بنسټونو غږ کړی چې د پاکستان حکومت د روان چلن مخه ونیسي. ښاغلي کرزي د هیواد دننه افغانانو څخه غوښتي چې د پاکستان له لوري له افغان کډوالو سره د روان چلن پر ضد ودرېږي او د حقونو د دفاع غږ یې پورته کړي.